ښاغلی ټولو ته ګران رحمان الله ګربت صاحب، ستاسو محترم پلارجان ته، ستاسو محترم ورور عبدالله دین ګربت صاحب ته، ستاسو ټوله کورنۍ، خپل خپلوان، کلي علاقې او ستاسو ټولو مینوالو ته د زړه د تله سلام وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مه شئ. د خوږې مورجانې د دنیا څخه په تګ باندې موږ ټول در سره غمجن یو. دعا درته کوو چې الله تعالی دې مورجانې ته جنتونه ور نصیب کړي. الله تعالی دې تاسو ته صبر در نصیب کړي. خدای دې تاسو نور د غمونو نه وساتي. ګران رور مې تاسو ته پته لګي چې څنګه د استعماري جبر د وجې دا ممکنه نه ده چې موږ او تاسو د یو وطن خلک د یو بل سره په ښه او بد کې مخامخ شریک شو. کنې زه به حتما په خپله درتللی او په دې غم کې په دې دعا کې به ما په خپله سره د ملګرو شرکت در سره کولی، خو چې داسې ممکنه نه وه نو دغه غږیز پیغام مې په دې نیت باندې چې دعا هم وشي او تاسو به یې په راتګ قبول کوئ په فاتحه. بیا هم دعا کوو چې الله تعالی دې مورجانې ته جنتونه نصیب کړي او تاسو ته د خدای صبر در نصیب کړي. خدای پاک دې زموږ او ستاسو ټول وطن په خیر، امن او پلوي کې وساتي.